سلامونه درنو لیدونکو، نن درته د ښځو په اړه جالب مطلب لرم. هیله ده تر پایه راسره پاتې شئ او زما چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو، موږ هغه نسل یو چې هیڅکله مو نه ښځې ته د پوښتنې حق ورکړی، نه مو پوښتنې ته په ورین تندي ځواب ورکړی. زموږ د ټولنې سړي تر اوسه په دې نه پوهیږي چې ښځه هم د خوښۍ او خندا حق لري. وی خندو او مینه ورکړو، ځکه موږ ته له پلرو همدا راپاتې چې له خپلو ښځو سره محدودې خبرې وکړو، نه دا چې درک یې کړو، مینه ورکړو او د ژوند کولو اصلي څیز یې وکړو. جرنسون وایي ښځه هغه مخلوق ده چې په دې کې ډېر لطیف او ډېر صمیمي فضیلتونه پیدا کیږي، خو په دې شرط چې ښځې ته هغه پاملرنه وکړو چې ورته پکار ده. د ښځې احساساتو ته نه پاملرنه د هغوی زړه ماتوالي سبب کیږي. نو د کور سړیو ته پکار ده داسې چلندونه دې نه کوي چې ښځه پرې د کمترۍ او بې پامۍ احساس وکړي. په یاد ولرئ، ښځې کله لوږې مړې نه شوي، نو د تاسې بې پروایي او ناپامۍ هغه شی ده چې ښځه له منځه وړي. د انسان په توګه کوم حقونه چې ښځې لري ور یې کړئ او د میرمنو شخصیت ته درناوی وکړئ. موږ هغه نسل یو چې له پلرونو دا راپاتې چې په ښځو امر وکړو او په تنده لهجه ورسره خبرې وکړو. دا نه ده راښودل شوي چې په مینې او احترام ورسره وغږیږو، له زړه نه ورته احترام ولرو، د زړه تکیه یې شو او ډاډګیرنه ورکړو. که غواړئ ښځه مو په ژوند کې پرښته واوسي، نو په یاد ولرئ چې پرښتې په دوزخونو کې نه اوسیږي.